هم ښه راغلاست هېوادوالو خپرونه خفه نه شئ یو ډېر خوږ انسان شیخ صاحب حماسي موږ سره خپرونه کې میلمه ده پاتې شئ جناب حماسي صاحب محترم مخکې سوال چې تا وکړې ما ته ځینې شیان په یاد د مینې په باره کې چې و دا ګډې وډې مینې په باره کې نه یو وایي مثال شیرۍ بیا د خېټې سره مینه بالکل دا مثال دا مینه موږ بلی بل بیا خلک حماسي صاحب پخوا به دې اورېدل چې ول زه د وطن سره ډېره مینه نه بې اندازې ډېره مینه د دې خلکو سره یې لرم د دې درختو سره یې لرم د دې خاورې سره یې لرم چې دا ترپ سو د دنیا بل سر ته ځانونه ورسوم داسې بې مینه شول دا مینه دغه سوله پر دا ځای خلاصه سي یو دم که او که یا کمه سي دا څنګه حساب دی حماسي دا ورته مینه وایو مینه خو نه ما مخکې درته ویلي یو لوی باب ده هغه دروغجنې مینې ولې اصل کې په حقیقت کې مینه نه تنها د انسانانو په مابین کې مینه د حیواناتو په مابین کې علامه ابن جوزي عالم په بغداد کې تیر سوی تقریبا ډېر مخکینی تیر سوی د هغه یو کتاب جوړ کړی ذم الهوا هلته لیک یو عنوان یې کېښودلی چې مینه د نباتاتو په مابین کې نشته چې په دې سړی بحث وکړي بې یوه نادره لیکلې ده وایي یو وخت کې د خرماو باغ و چونکې هغه عربي مملکتونو کې د خرماو باغ یوه د خرما ونه وه چې ورځ تر بلې وچېدله وړکۍ کېدله د خرماوې چې کولې وړې وړې به وي نسبت مخکې به غټې وي نو دې یو سپین ږیری ماهر ورته راوسته چې دا ولې هغه یې څه ورته ویلي وي دا مینه ده وي په چا باندې مینه ده وي په هغه باندې په هغه باندې وي نو څنګه وکړو چې د دوی په مابین کې دا بیرته خپل حالت ته راسي وي دا وصال غواړي مینه وصال غواړي که یو سړي د کونړ د سیند سره مینه وي نو هغه د اروپا او د غرب دلته نه راغږېږي دلته راسي باید ځکه د مینې تقاضا وصال ده مینه وصال غواړي یو ځای کېدل علامه د موږ یو بل حنفي عالم تیر سوی علامه ابن العابدین الشامي یو ځای کې لیکي وایي نفسې مینه دا طبعا د حیواناتو منځ کې نشته دی وایي یو ورځ یو میدان ته به خلک راجمع کېدل یو ډېر ښه صورت والا یو څوک و اوښ به راغی هره ورځ به یې داسې کتل چې هغه ښه صورت والا به یې پکې پیدا کړه بیا به راغی د هغه په مخ باندې به یې دا سر کړي وصال غواړي دغه مینې دروغجنې مینې بیا دغه عالم ده ته وویلې دا سپین ږیري وایي ورته ویلې چې دا کارپو چې یا داسې وکړه چې دی چې په چا مین ده له هغه نه یو ټوټه راوشکوه دې کې کېده یا یو تار راواخله دوی دواړه سره وتړه سره ویې تړه په دغه وصال باندې هغه راځي نو هغه مینې دروغجنې مینې ولې ځکه مینه لویه چې سړی په مینه فلسفي بحث کې د مینې تقاضا وصال دی باید وصل نو دوی له وطن نه تېښته دا هسې دروغجنې